حسینیت دا ته نه یی چې ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې قسمه خرافات ایجاد کا قسمه بدعات کا. حسینیت دا ته نه یی چې ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې په 10 محرم باندې ماتم کا. حسینیت دا ته نه یی چې ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خپل ځون په چوړې باندې وایا. حسینیت دا ته کله نه یی چې ته د حضرت حسین رضی الله تعالی په نوم باندې د خپل بچونه سر ور کټ کوا، د خپل بچونه ټنډه په چوړې باندې ور پرې کوا، د یغه جسم په چوړې باندې ور بجا کوا. حسینیت دا ته نه یی چې ته د حضرت حسین رضی الله تعالی په نوم باندې په بازور کې رړې ولګوا، سبیل تقسیم وا، خلق ته یې ور کوا. دا ته حسینیت نه یی. حسینیت دا ته نه یی چې ته په لاسم محرم باندې قسمه خرافات کا. حسینیت دا ته نه یی چې ته شزونه روبوسا، مجلسونه ته روبوسا، جلوسونه ته روبوسا، قسمه خرافات کا، قسمه گناهینه کا، قسمه فضولیات کې ځون شامل کا. دا ته حسینیت نه یی. حسینیت دا ته یی چې کیم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ عبادت کړی دی هغه عبادت اپناو کا. حسینیت دا ته یی چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لمینز کړی دی میشته په چار دو چلمینز وکي. حسینیت دا ته یی چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت په شپه باندې ټول شپه په منځه په ذکر په عبادت په داو باندې په جوړو تر کړی دو د سره ټول چې څومره خلق و. نو حسینیت دا ته یی چې هر انسان ته په چار دو چې هغه د اعمال جایزه وکړو، هغه د خپل اعمال فکر وکړو، د منځه خیال وسوتی، د رجه خیال وسوتی، د عبادت خیال وسوتی، د استغفار د ذکر اذکار خیال وسوتی. حسینیت دا ته یی چې هغه همیشه عبادت کو. حسینیت دا ته یی چې هغه په لسم محرم باندې رجاون سي. حسینیت دا ته یی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کیمه چاره مشته حکم وکړی دی هغه چاره میږ وکي. حسینیت دا ته یی چې په حسین رضی الله تعالی عنہ کې بهادری و او سخاوت و میش که هم بهادری پیدا شي، په میش که هم سخاوت پیدا شي. حسینیت دا ته یی چې لکه څنګه فضایل، څنګه مناقب، څنګه کردار، څنګه اخلاق، څنګه د سیرت تای میشته هم په چار دي چې میش د سیرت مطالعه وکي، د اخلاق مطالعه وکي، د امانتداري هغه مطالعه وکي، د ظاهر او د باطن د المنسکوین کې د هر قسمه عادت چې څومره صفات حمیده په دغه موجود دي چې میش هغه ټول صفات وروخلی. نو داته حسینیت وي. حسینیت داته نه وي چې تا یو مجلس جوړ کا آکه قسمه خلق رو بولا، گناهگور خلق رو بولا، مردور خلق رو بولا، بیا ته مجلس جوړ کې پاکه د دې شان بیانوي، ځون په لرګي باندې وای، ځون په چوړې باندې وای، په خپل باندې ظلم کې داسې شای نه چې د یخ په شریعت کې لور وجود نشته ته هغه شای نه ارتکاب کې د حسینیت کله نه وي. حسینیت دا ته وي چې الله او د الله رسول مستقیم حکم کړی دی میج خپل ځون خپل سر اتکشر دی پابند میج عمل وکي. حسین رضی الله تعالی چې کوم اعمال کړی دي، کوم منځنه کړی دي، کوم ذکر اذکار کړی دی، یغه میج په صحیح طریقه سره پابندي وکي. الله تعالی د مست ټول ته د صحابه کرام سره د محبت کړل توفیق نصیب